نن موږ په اروپا کې اوسېږو دلته دا خبرې کولی شو په معقوله پښتونخوا وطن کې پر پی ټي ایم باندې دیوالونه تنګ کړي دي ځان یې ورباندې تنګ کړي دي که په کلي کې لس کسان کښېني د پی ټي ایم د غونډې په حواله باندې هلته د آی اس آی سپي هلته ورسېږي چې تاسو دلته څه کوئ موږ آی اس آی دنده وایو موږ د پاکستان رپورټ دنده وایو چې درابه هغه وخت وړلی دی چې ته مزې د خلکو پسې خلکو ته دمکیات ورکوې چې لاریون به نه کوې بلکل داسې لاریونونه مه کېږئ د پي ټي ایم پر مشرانو باندې په هر پښتون پي ټي ایم په مشرانو باندې په درجنونو مقدمات جوړ کړي دي چې چیرې یې جلسه وشوله هغه ځای کې بیا دې پي ټي ایم په مشرانو باندې فایلونه جوړوي عزیزانو تاسو دا خبره ښکاره ده لکه افغانستان چې وویلې موږ نه نقیب یېږو نه به نجیب یېږو نه به داور یېږو نه دا بل چې دا په واره کې شهیدان کړ دا زموږ ګاونډ دی او نه یې یېروو د دې هر شي حساب نه یېروو نه دې راکوې خامخا مې راکوې او دا پښتون نسل دا ځوان نسل ډرامه نه په کراره نه کښېني دا ډرامه نه په کراره نه کښېني دا حق غواړي دا ډرامه د ازادي غواړي که دا پي ټي ایم که دا پښتانه و دیوال ته ودرول دا فکر به نه کوې چې پښتانه به تسلیم شي د پښتانه به لاړ شي دا به ګریبان وي دهشتګرد دهشتګرد